بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام دې ورسیږي او ځل بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جام پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پکې بیا هم زموږ نننی مبحث شامل دی 18 ټولګي د ریاضي ده. په دې لړ کې زده کوونکو تاسو ته بیا هم د لوګارتم غوړم قوانین تر بحث لاندې ونیسم، خو په دې ناحیه کې موږ عمومي عنوان ته اشاره کوو چې عبارت ده د لوګارتم یوې قاعدې اړول په بله قاعدې باندې او دا به وپوهېږئ چې کولوګارتم څه شي ته وایي. خو مخکې د دې نه چې دغه مبحثونو په اړه موږ بحث وکړو، تاسو د 18 ټولګي ریاضي ډسکرپشن ته په مراجعې سره پښتو چاپ تاسو ډاونلوډ کړئ او 101 پاڼه 102 پاڼه همدې ترتیب باندې لږ څه مخکې او شاته او یا هم مخکې وروسته پاڼې تاسې کتلی شئ چې دغه قوانین په ډېر کمپلکس ډول باندې د نهي کې راغلی دي. تاسو نو زده کوونکو هم دې ته ضرورت لرئ چې تاسې سمبولیک بڼه وګورئ او هم عملي بڼه چې په مثال کې کارېدلې وګورئ. نو زده کوونکو موږ څنګه کولی شو یوه قاعده په بلې قاعدې باندې واړو او یا هم زده کوونکو څنګه کولی شو دوه لوګارتمونه یو لوګارتم ته تبدیل کړو. مخکې د دې نه چې زده کوونکو راشو موږ په تېرې ویډیو کې هم تاسو ته څلورم پنځم قانون هم تشریح او توضیح کړو. نن زده کوونکو په دې ادامه سره بیا هم لیکم چې د لوګارتم شپږم قانون هم د نهي کې تر بحث لاندې نیسو. همدا چې زده کوونکو د لوګارتم یوه قاعده په بلې باندې اړوو یا هم قاعدې دلخوا ورته انتخابوو، همدې ترتیب باندې راځئ شپږم قانون ته راشو چې څه شی ده. تاسو زده کوونکو د خپل کتابونو یوه پاڼه راوباستئ. دې نهي کې ذکر شوي چې په عین قاعده مساوي دی. شپږم قانون په عین قاعده مساوي دی په دوه عددونو د تقسیم حاصل لوګارتم. یعنې زده کوونکو که دې نهي کې تاسو دوه دانې لوګارتمونه ولرئ په حاصل تقسیم په شکل لیکل شوي وي، لوګارتم د نهي کې زده کوونکو قاعده به څه شی ورته ذکر کړو؟ د نهي کې قاعده به ورته ای لیکو خو عدد لوګارتمي به ام لیکو. همدې ترتیب باندې لوګارتم قاعده بیا هم دې نهي کې څه شی ده بي ده، خو عدد لوګارتمي به دا ځل فرق ولري چې فرق نه لري زده کوونکو. قاعده یې اصلا یو ډول ده خو لوګارتمي عددونه یې دا ځل بي دي. زه غواړم زده کوونکو دغه لوګارتمونه یو لوګارتم ته تبدیل کړم. که چیرته تاسو دوه دانې لوګارتمونه چې صورت او مخرج کې وي په عین قاعده وي، تاسو کولی شئ یو لوګارتم ته تبدیل کړئ او برعکس یو لوګارتم تاسو کولی شئ په قاعدې دلخوا ډول باندې په دوه لوګارتمونو په عین قاعدو تبدیل کړئ. لکه څنګه چې مساوي کیږي د دوه لوګارتمونو نه یو لوګارتم قاعدې په پام کې نه نیسو. یو دانه د صورت عدد لوګارتمي د عمومي لوګارتم عدد لوګارتمي کیږي، د مخرج عدد لوګارتمي قاعده کیږي. تاسې ولده چې لوګارتم ام په قاعده د بي، لوګارتم د ام په قاعده د بي د نهي کې شپږم قانون معرفي شو. همدې ترتیب باندې که چېرته تاسې داسې ولرئ زده کوونکو چې لوګارتم زاید په قاعده د سی د نهي کې ولرئ او تاسو ته ووایي چې د لوګارتم د یوې قاعدې اړولو په اساس بلې قاعدې ته دا تاسې تقریبا وضاحت ورکړئ او یا هم تاسو ته چې قاعدې دلخوا د نهي کې وکاروه. زه به داسې ووایم چې زه دواړو ته یو قاعدې دلخوا ورکوم. فرض د مثال دواړو ته یو قاعدې دلخوا ورکوم چې لس یا هم ای قاعده ورکوم. لیکم چې لوګارتم د زد په قاعده د لس چې کوم لیکل شي زده کوونکو پروا نه کوي او همدې ترتیب باندې لوګارتم دا ځل د عمومي لوګارتم قاعده د مخرج عدد لوګارتمي ته راځي او همدې ترتیب باندې د نهي کې قاعده قیمت نیسي لس، سی په قاعده د لس. نو زده کوونکو تاسو دې نهي کې ګورئ چې موږ شپږم قانون څنګه ډول باندې تاسو ته تشریح او توضیح کړو. دې نهي کې به راځئ مثال ته راشو، مثالونه به یې وکاروو. تاسو ته به دغه قاعدې او همدې ترتیب باندې شپږم قانون نور هم تمرین او لا به هم ستاسو ښه زده شي. مثال دې نهي کې راغلی لومړنی مثال ده لوګارتم 28 په قاعده د 9. لوګارتم 28 په قاعده د 9 مساوي ده په څو باندې؟ دغه ناحیه کې زده کوونکو زه وایم چې مساوي کیږي. زه زده کوونکو شپږم قانون استفاده کوم، یوه قاعده په بلې قاعدې باندې اړوم یا قاعدې دلخوا کار کوم. لوګارتم د دې نهي کې 28 په قاعده د 3 مخرج هم لوګارتم ده. چون کله چې زه غواړم عمومي لوګارتم په قاعدې دلخوا تبدیل کړم مخرج
دې نښې کې زده کوونکو کوم چې قاعده وه د مخرج عدد لوګارتمي ته راځي او کومه قاعده چې تاسو د خوا ډول باندې انتخاب کړې وه مخرج ته یې هم ورکړئ. صورت داسې کوم زده کوونکو چې لوګارتم درې په نومه د درې 28 درې په نومه د درې لیکم درې قاعده مخرج لیکم چې لوګارتم درې مربع 9 په قاعده د درې په نتیجه کې مساوي کېږي لوګارتم. چون موږ د لوګارتم په 5م قانون کې ویلي چې توان ضرب د ضریب کېږي رښتیا هم ضرب د ضریب کېږي توانونه ضریب ته راښکته کوو 3 پر 2 3 پر دې ځای کې لوګارتم 3 په قاعده 3 پاتې کېږي لوګارتم 3 په قاعده د 3 په نتیجه کې دغه ناحیه لومړنی قانون په صورت کې هم تطبیقوو مخرج کې هم لوګارتم 3 په قاعده د 3 یو لوګارتم 3 په قاعده د 3 یو ضرب د 3 پر 2 کېږي 3 پر 2 ښایي د دې ټول لوګارتم ځواب 3 پر 2 شو. زده کوونکو دغه ناحیه تاسې وګورئ دا مثال که تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ ولیکئ زه به دې ناحیې کې تاسو ته بل مثال وکاروم نو هیله مند یم په دې مثال مو ځان پوه کړی وي. زده کوونکو دویم مثال هم د 8م قانون داسې وایي که چېرته تاسې ولرئ چې لوګارتم عدد لوګارتمي 15 وي قاعده هم دې ناحیې کې څو وي قاعده یې هم زده کوونکو موږ ته ویلي وي که چېرته قاعده 3 عدد لوګارتمي 15 وي. زده کوونکو ښایي سوال ته ادامه ورکوو سوال د هر ممکنه طریقه استفاده کوو او حل کوو زه غواړم قاعده دلخوا پکې کار کومه صورت او مخرج ته یو قاعده په خپل خوښه باندې انتخابوم. ښایي زه وایم چې لوګارتم هغه قاعده زده کوونکو زه ورته انتخابوم زه کولی شم په دلخوا ډول باندې هر بله قاعده ورته انتخاب کړم خو د سوال دې نښې کې د سوال په کتلو سره زه هغه قاعده انتخابوم چې په آخر کې یو څه سوال ساده کړي. ښایي به وایم چې 15 په قاعده د 15 زه انتخابوم او لوګارتم مخرج کې دغه ناحیه قاعده عدد لوګارتمي د مخرج کېږي په قاعده د 15 زه همدې ترتیب باندې سوال ته ادامه ورکوم. ښایي مساوي کېږي دې ناحیه کې د لوګارتم د 3م قانون تورشمي نښې کټ کړئ دې ناحیه کې زده کوونکو د لوګارتم 3م قانون څخه استفاده کوم لوګارتم 25 ضرب 3 په قاعده د 3 لوګارتم 3 په قاعده د 15 مساوي کېږي دغه ناحیه جمع ته اړوم لیکم چې لوګارتم 25 په قاعده د 3 جمع لوګارتم 3 په قاعده د 3 مخرج هم لوګارتم 3 په قاعده د 15 زده کوونکو دې ناحیه کې قاعده هم 3 نه ده بلکې 15 ده چون زموږ قاعده دلخوا زده کوونکو 15 وه مساوي کېږي 15 په زده کوونکو 15 مربع ولیکو لوګارتم 15 مربع په قاعده 15 جمع لوګارتم 3 په قاعده د 15 مخرج هم لوګارتم 3 په قاعده د 15 په نتیجه کې دغه ناحیه زده کوونکو توان ضرب ضریب دې ناحیه کې لوګارتم 15 په قاعده د 15 یو ښایي یو ضرب 2 جمع لوګارتم 3 په قاعده د 15 مخرج کې هم لوګارتم 3 په قاعده د 15 زده کوونکو په عموم ډول باندې لیکلی شو چې د سوال ځواب شو 2 جمع لوګارتم 3 په قاعده د 15 مخرج کې هم لوګارتم 3 په قاعده د 15 شو دا د دې لوګارتم عمومي ځواب شو. په دې ناحیه کې څه شی وکارېده د 8م قانون یا هم قاعده دلخوا مثال وکارېدو. زده کوونکو دغه مثال به کار کوم را شو زموږ بل کوچني ایوان ته چې لوګارتم څه شی دی. هیله مند یم 8م قانون عملي بڼه مثال کې تاسو زده کړي وي. راځئ لوګارتم ته. زده کوونکو په دې ناحیه کې د لوګارتم د پوهېدنې دپاره تاسې راځئ د خپلو کتابونو 102 پاڼې ته راشئ یادونه ولولئ. د یو عدد معکوس لوګارتم مساوي ده د هغه عدد له منفي لوګارتم څخه چې هغه د لوګارتم په نامه یادیږي. زده کوونکو که چیرته تاسو ته یو لوګارتم داسې معرفي شي داسې یو لوګارتم درکړل شي چې قاعده ای وي پروا نه کوي هر بل قاعده چې وي خو یو پر ام کیدای شي هر عدد اوسیږي دې ناحیې کې خو معکوس ډول باندې هغه عدد درکول شوی وي تاسې په دې ناحیې کې
ورته وایي چې کو لوګارتم د څه شي یا هم کولوګ د ام په قاعده د ای ام په قاعده د ای. که چېرته دې نښې کې ویلي دي زده کوونکو که چېرته ستاسو هر لوګارتم معمولا په معکوس ډول باندې راشي تقریبا د ام پر ځای د ای پر ځای هر بل عدد اوسیږي خو یو په صورت کې اوسیږي یا معکوس ډول باندې افاده شوی اوسیږي تاسو د بل نوم د ایښودلو لپاره د کولوګ کلمه ورته استفاده کوئ او لیکئ. دا چې څنګه راځئ د دې نښې کې یو مثال کار کړو تر څو مثال باندې تاسې وپوهیږئ. لکه زده کوونکو دې نښې کې ویلي دي لوګارتم ده دې نښې کې په قاعده د 2 یوې پر 22 باید تاسو دغه لوګارتم حساب کړئ. دغه لوګارتم باید تاسو حساب کړئ چې څو کیږي. زه زده کوونکو د کولوګ د قوانینو څخه په استفادې سره یا کو لوګارتم دې نښې کې استعمالوم. ښایي لیکم چې 1 پر لوګارتمه 2 خو په قاعده کې دي په خپله لیکم. دغه 22 زده کوونکو 2 په نما د 15 لیکم 22 کیږي. چوندې نښې کې زده کوونکو زه لرم په توان کې منفي ورته لیکم. په نتیجه کې د اول قانون د لوګارتم نه استفاده کوم توان ضرب ضریب ته راښکته کوم -15 لوګارتمه 2 په قاعده په 2 ښایي -15 ضرب ده یو مساوي کېږي -15 -15 په قاعده دی. نو زده کوونکو د دې نښې ځواب یو شو -15 ضریب کې و -1 ضرب 15 -15 شه. خو په عموم ډول باندې دغه ناحیه زه کولی شم داسې افاده کړم چې نو زده کوونکو کولوګ د دې نښې کې د 22 مساوي ده 22 په قاعده د 2 دا یې هم د دې نښې کولوګ شو. د کومې نښې کولوګ چې دې نښې کې معکوس ډول باندې استفاده شوی و ما د معکوسوالي لپاره یې د کو کلمه استفاده کړه لوګ مې بیا هم استعمال کو 22 په قاعده د 2. قدرمن لیدونکو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې درس چې شپږم قانون د لوګارتم او کو لوګارتم چې و تقریبا یو لوګارتم معکوس ډول باندې افاده کېدو. تاسو د دې لپاره چې ښه نوم بیا هم ورته استعمال کړئ یا هم تاسو نه غواړئ په دې نوم باندې یاد کړئ د دې ساده شکل لپاره کو لوګارتم ام په قاعده د ای هم استعمالولی شئ. لکه دې نښې کې چې مثال تاسو ته حل شو جواب -15 شو خو زه کولی شم همدغه ناحیه منفي دې نښې کې 2. نو هېر نه کړئ زده کوونکو دې ته ورته مشابه سوالونه تاسو د عمومي پوښتنې او تمرین په برخه کې ولټوئ حل یې کړئ او د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنټونو کې ووایئ. تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو خپله یو بښونکو مهربانه الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.